السلام علیکم ګرانو مینوالو په نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به سره ملګري وګورئ چې کومه افسوسناکه واقعه په کرک کې شوې ده چې د یو 25 کالو ځوان چا ډېر په بېدردۍ سره قتل کړی ده. آیا دا چا څنګه قتل او د قاتلان څوک دي او د مور او د پلار د قاتلانو باره کې څه او د رونه څه او د پولیس تشویش څه دی او د پولیسو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم چې دا چا قتل کړو. زموږ ویډیو سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات ورنوالي او ځان به په موږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ چې آیا زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر در رسي. سره د ټالۍ نشانه مو وایي تاسو د تازه معلوماتو زر تر زر خبرګرو. نن چې کومه افسوسناکه واقعه په مخې ته راغلې ده چې د 25 کالو چې د کرک سره تعلق لري او سکول کې ټیچر په حیثیت باندې کار کولو هغه ډېر په بېدردۍ سره قتل کو. خلکو د کلي خلکو دا الزام لګولې ده په ده چې د یو جینۍ سره لیندین چې په هغې په وجې باندې قتل شو او د خپل ورونو ته وویل چې آیا دا کس ما نه پرېږدي او د کس ډېره زیاته تنګه کړې یم او دا به ورپسې کور ته تلو راتلو چې په هغې باندې جینۍ ډېره زیات غوسه کېده او هغې به خپل ورونو باره باندې وویل چې آیا دا هلک ما نه منې کېږي نه نو تاسو د سره څه علاج وکړئ. د هغې نه بعد چې د جینۍ ورور په د هلک باندې اټیک وکړو او د هلک یې ډېر بېدردۍ سره قتل کړو. د پولیسو هم دا وینا ده چې آیا چې کله مونږ قاتلان ونیولو نو مونږ ته داسې خبره کوله د قاتلانو د جینۍ ورونو چې آیا د مونږ د خور سره لیندین نو په هغې په وجه چې دوی به ډېر تلل او د دې د وجې نه دته ما وویل چې آیا تاسو داسې کار مه کوه خو د هلک نه منې کېدو دې وجې نه مونږ د سره دا کار وکړو چې دا مونږ ډېر بېدردۍ سره قتل کړو او د دې نه بعد مونږ دا لاش وغورځولو. چې کله د کلي خلک خبر شو نو د کلي خلکو راوچت کو او کور ته او د مور او پلار هم دا خبره کوله چې زمونږ د چا سره هېڅ قسمه دښمني نه وه او زمونږ سره ډېر زیاتی وشو نو د زمونږ د حکومت نه او د پولیس نه دا تمه دی چې مونږ له دې زر تر زره زمونږ دښمن په ګوتو باندې راکړي او مونږ ته د دښمن ټولو خلکو ته ښکاره کړو. که زمونږ ویډیو ستاسو خوښه شوي نو زمونږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در رسي. وسلام.